دینا پس نظامت بس صاحب سے درخواست کو کہ اگلے کل کرائے پیش کیا استاد محترم ہمیں سے مبارکی گانے رضو کو وعدے ورکوم اور دیر مننے کوم سے دفشالے دے محفل تے مونگ رو مفتو دیر کمینہ و دیر پہ اخلاص پاندے زو بخنہ بارما شاعری زمان دا سے لگا ہوندے کام پرستی پکی اور طبقاتی خبری پکی دا سے اگر رومانی لگا زر دیر نہیں کرو غزل نمک کے بعد بدرے سرور کھیتے ہوئے مجھے ارشاد اجازت باندې صدر ته وو ته په یوه او زه په بله لاره ته په یوه او زه په بله لاره هسې مې ټول عمر څارله لاره زما او ستا لاره جدا جدا ده ته زه په خپله لاره او دا بل دغه دی چې یاره تر یو بل سنگ نه دی پکار د امن خلک یو جنگ نه دی پکار او سپېڅلې مینه د انسان معنی ده انساني زړونو کې زنګ نه دی پکار سپېڅلې مینه د انسان معنی ده انساني زړونو کې زنګ نه دی پکار او دا بله کیسه ده چې خواري کوي تو خوار دی چې تیاره خوري مالدار دی او پوټه غوندې دستور دی مولا وایي د خدای کار دی او دا د غزل یو څو شعرونه دی په موبایل کې اوس مې لیکلی دی جرس غلی دی کاروان د انځر ګل دی جرس غلی دی کاروان د انځر ګل دی چرته نه ښکاري ساروان د انځر ګل دی او د رنګونو ګلستان لاړو ویجاړ شو پته نه لګي باغبان د انځر ګل دی او موږ نیولې د هجران اوږده روژه ده موږ نیولې د هجران اوږده روژه ده د جامونو ساقي جان د انځر ګل دی او لې پلې ورپسې ګرځم پښتونخوا کې موده وشوه مشر خان د انځر ګل دی او د رقیب نه چې په سوال خپل جانان غواړي باغ یاره دا ارمان د انځر ګل دی تر هغې به تاله کېږي او وریجېږي چې یووالی د رهبران د انځر ګل دی د یاغي وطن کې نوم د انصاف واخله دلته امن و امان د انځر ګل دی او دلته اوس هم د اصولو بادشاهي ده دلته اوس هم دا انسان د انځر ګل دی دلته اوس هم د اصولو بادشاهي ده دلته اوس هم دا انسان د انځر ګل دی او سبب بولی شي جلوه خلی غنای باق دی سبب بولی شي جلوه خلی غنای باق دی چې سپرلی کې هم باران دی ادھر گل دی نظامت شراب سے چې د نغمې رسالې ایډیټر دی وږمې رسالې ایډیټر دی تاسو واورېدو دې نه پاتې زه امین جان انقلابي صاحب تخواست کوم د امین جان انقلابي صاحب نوم سره د خلکو ذهن کې جماعت او نعتونه راشي خو زه دې تخواست کوم چې چونکې دا وګوره د خاطر محفل دی نو بل غزل چې دی نو موږ ته واورئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گران صدر صاحب او د قدر من
محمد خان خادم صاحب شباب صاحب نورو قدرمندو دا موقع د خوشحالۍ ده او مونږ د خپل طرف نه او د دې ټولو ملګرو له طرف نه لغوه ایښو دا اوس لکه څنګه چې خادم صاحب وایي نو مونږ سره اوس هغه سیدونه مده نه کوي که نه خو دا وایو که دې ملک کې د الله د دین قانون شي که دې ملک کې د الله د دین قانون شي پس د هغې به ژوندون هله ژوندون شي او دا منه چې به د ټول جهان واکمن شي امین جانه که پښتون چرې پښتون شي او دا یو څو شعرونه دي د امن په حواله باندې زه چې سره یو شو ټول د مینې دنیا جوړ کړو زه چې په دې خاوره ټول د امن فضا جوړ کړو زه چې سره یو شو ټول د مینې دنیا جوړ کړو زه چې په دې خاوره ټول د امن فضا جوړ کړو مونږ دا وطن د بدن نه ځنې خالي غواړو مونږ کور په کور کړي په کلي ورولې غواړو مونږ په دې ویرجن ماحول کې قام له خوشحالي غواړو زه چې حفاظت له یو مضبوطه قلا جوړه کړو زه چې په دې خاوره ټول د امن فضا جوړه کړو زه چې سره یو شو ټول د مینې دنیا جوړه کړو زه چې په دې خاوره ټول د امن فضا جوړه کړو مونږ نور څه نه غواړو بس امن په هر خوا غواړو مونږ په سم او غر د پښتنو ورونو بقا غواړو مونږ په دې تورتم کې د دردمندو لاره غواړو مونږ سرکوبي د دشګردې په پښتونخوا غواړو زه چې هر دردمند له د زخمونو دوا جوړه کړو زه چې په دې خاوره ټول د امن فضا جوړه کړو زه چې هر دردمند له د زخمونو دوا جوړه کړو زه چې په دې خاوره ټول د امن فضا جوړه کړو زه چې سره یو شو ټول د مینې دنیا جوړه کړو زه چې په دې خاوره ټول د امن فضا جوړه کړو ډېرې وینې اوبه دي زموږ د پښتنو د خویندو میندو بوډاګانو د زړونو څومره قتل عام وشو د لویو د وړو زه چې جرګې وکړو یو تر بلا سلا جوړه کړو زه چې په دې خاوره ټول د امن فضا جوړه کړو یو الله منو بل خوا منونکي د قرآن یو الله منو بل خوا منونکي د قرآن بل خوا د حضرت رسول الله ټول امتیان نو ولې بیا د نفس او د شیطان په لار روان یم زه چې نفس شیطان سره کامله غذا جوړه کړو زه چې په دې خاوره ټول د امن فضا جوړه کړو زه چې سره یو شو ټول د مینې دنیا جوړه کړو زه چې په دې خاوره ټول د امن فضا جوړه کړو وایي امین جان د بدن نه دا دوران ختم کړي دا ظالمانا د دشګردې دا دوران ختم کړي وطن آباد د بربادې دا دوران ختم کړي د سر کې هم نظم کې چې داسې وینا جوړه کړو زه چې په دې خاوره ټول د امن فضا جوړه کړو زه چې سره یو شو ټول د مینې دنیا جوړه کړو زه چې په دې خاوره ټول د امن فضا جوړه کړو دین پاس زه گوهر علی گوهر صاحب ته خواست کوم چې هغې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم جناب صدر د دې په اجازت باندې زه هغه څو شعر دي زه درته وایم چې وفا نشته وایي په کوم کسب کې غلا نشته په ځای د غوښو باروکي درکړي په کسابانو کې اشنا نشته اسې بس دې په ځواني زړه کړه که ځینو پېغلې د دنیا نشته
اسې بس دې په ځواني زړه کړه که ځینو پېغلې د دنیا نشته او ځان د بارګین د دلالانو ساته که ګیرې کړې خلاصې د بیا نشته او چې دشمنو کې څوک د ښځو وړي نو بیا یې د روغې تمنا نشته او تا خو په تش پټ کې یې زیږي دغه نو مولا د خدای په رحم کې دا نشته او چې مړ شي یاله پیورونه کوي په جرم څه قدر د بوډا نشته علي خیدر وایي د بنو کوم شو هېڅ خوشحالي په دې دنیا نشته او په بل ځای کې والله ورته نظم دی چې خپل پښتون کام سره خبرې کړي وایي ته په زړه لا راځې دستور شو بیل د دنیا سترګې دې وغوړوه رنګ شو بدل ته په زړه لا راځې دستور شو بیل د دنیا سترګې دې وغوړوه رنګ شو بدل د دنیا د جهان ټول ګامونه لاړل په بره خیږي ته لا په ځمکه پروت دی درد دې د سر دنیا سترګې دې وغوړوه رنګ شو بدل د دنیا او چې بې تعلیمه شي څوک هغه خرڅېږي اکثر چې څوک هنر نه لري هغه خوارېږي اکثر په دې غفلت سره شو پښتانه دل د دنیا سترګې دې وغوړوه رنګ شو بدل د دنیا او خال د ښکاره که په مخ چې اشکانې ویني شمه د نور بدکه چې ټول جهاني ویني نشي د غلو په کور کې خورې خجل د دنیا سترګې دې وغوړوه رنګ شو بدل د دنیا او علي خیدر ځلیږي د یوسفزو په وطن یو بسه یادومه ګلونه ټول د چمن او په بادرې کې وړي نمبر اول د دنیا سترګې دې وغوړوه رنګ شو بدل د دنیا جناب حاجی امین محمد خان خادم صاحب درخواست کوم جاری پروګرام کولومبیا د امیرګل همیشه تر دې واده مبارک وي یعنې د ټول ملګرو راغونډولو دور انشاءالله د ده فایده وشو چې د ده هغه دماغي توازن به انشاءالله خدای پاک دې سره ټیک کړي موږ هر وخت دې داسې ویل لکه موږ چې د ډاکټران په دې موږ په اډر کې موږ به راځو در به انجکشن یې ضرور دا خوږې خوږې انشاءالله فیس مې نشته بې فیسه انشاءالله دې لاک به کومه ځای وشي نو تاسو د مشاعرې د خبره وکړم ما یې زه مختصره غوندې مشاعره وکړم وشوه ما خو یاد باندې چې څنګه دی وایي ما ټول د شالو چې سره راځي زمون ترې ستوما یم غرمتا لګسا اخلما وخا متا سره دمدا لګسا اخلما نو دا ډېر ښه غزل خو مال نور نه ورنیم که خو کړه چې د مینې تسلسل قایم شي ورنیم که خو کړه چې د مینې تسلسل قایم شي بهر فضای ولم بدا لګسا اخلما ستړې ستومانه یم غرمه ده لګسا اخلما خوښه مې تا سره دمه ده لګسا اخلما یو څو شعر مې دي چې ما وې خو اومې نه وي هسې نه چې دی څه ووایي ما وې خو اومې نه وي هسې نه چې دی څه ووایي پرون تندي د یار چې مې رڼا بدله شوه او زما ګیلمن زړه څه خاموشي اختیار کړه چې ژبه په تعلق کې کله ستا بدله شوه زما ګیلمن زړه څه خاموشي غوندې اختیار کړه چې ژبه په تعلق کې کله ستا بدله شوه او دا ستا عمل دی ګله دې ته رد عمل وایي دا ستا عمل دی ګله دې ته رد عمل وایي دا ځکه اراده لږه زما بدله شوه او په صبر باندې نه دي پښتانه مې د عشق په بازار کې د انکار څه هنګامه ده د عشق په بازار کې تاسو د هلکان خو په عشقۍ ښه پوهېږئ تاسو خود مجال نه نو د عشق په بازار کې د انکار څه هنګامه ده نو مجنونه ته بدل شوې که لیلا بدل ما وې خو اومې نه وې هسې نه چې دې څه ووایي پرون تندي د یار چې مې رڼا بدله شوه او زما ګیلمن زړه څه خاموشي غوندې اختیار کړه چې ژبه په تعلق کې کله ستا بدله شوه نو په صبر باندې نه دي پښتانه مې په صبر باندې دي پښتانه مې محمد خانه خو ناره د پښتنو که د انا بدله شوه زه چې پرې راتلم خو بس ازغنه هم بدبویه وه زه چې پرې راتلم خو بس ازغنه هم بدبویه وه
نو څکه پسته تګ نه مې په لار ګلونه ډېر اعلی ډېر زه چې مې راتلم خو بس ازغنه هم بدبویه وه نو څکه پسته تګ نه مې په لار ګلونه ونولې او زه چې درته وایم په زاهد ګلونه ونوله زه چې درته وایم په زاهد ګلونه ونوله نو ته زما له قصده په میخوار ګلونه ونولې نو داغ دی که په ژوند د یوسفزئی میر محمد خان زړګی نو څه که پسته مرګ یې په مزار ګلونه داغ دی که په ژوند د یوسفزئی میر محمد خان زړګی نو څه که پسته مرګ یې په مزار ګلونه ونولې او دا څوک دی لیوني چې خپل جانان په کاڼو ولي که ما ولي که تا خپل ځان په کاڼو دا څوک دی لیوني چې خپل جانان په کاڼو ولي که ما ولي که تا ولي خپل ځان په کاڼو ولي او راځئ چې د ملګرو د دې کلي سم کوڅې دي بې جرمه بې ګناه میر محمد خان په کاڼو دته دا مبارکي ورکوم او زه ډېر زیات خوشحال د واده نه لګیا اوس اشنا دغه ناشنا غزلې وایه د ځان نه ناخبره د بل چا غزلې وایه ړنده دې آینه ده د عرفان ځان ته نیولې ړنده دې آینه ده د عرفان ځان ته نیولې ته هم په سترګو ړوند یې نابینا غزلې وایه افسوس د څو نجسو جادوګرو له محفله افسوس د څو نجسو جادوګرو له محفله اثر در باندې وشو اوس خطا غزلې وایه او هر څه چې وایه وایه صرف یو شرط نه کوي هر څه چې وایي وایه صرف یو شرط مې قبول کړه کرام الکاتبین نه لږ په غلا غزلې وایه هر څه چې وایي وایه صرف یو شرط مې قبول کړه کرام الکاتبین نه لږ په غلا غزلې وایه او که خیجې تختیدار ته پې پښتون میر محمد خان که خیجې تختیدار ته پې پښتون میر محمد خانه خو ته صرف د نظام مصطفی دا مخ ډک څه کوم دی مطلب په سپیټ کافران به هم کافران به لاس تر غوږه په توبو شي کافران به حق حیرانه په توبو شي زه پولې د ستمګرو زه پولې د ستمګرو زه پولې د ستمګرو که ستم په لامبو راغلم ګاډي مخې ته راغلم ناري به مو چې دا وګورئ مسلمانان دا چل او زور زیاتی او ناکردو د خلکو داسې لیونې کړم زور زیاتی او ناکردو د خلکو داسې لیونې کړم او اوس یریږم چې د ځانه حقه خپل عین کې داړم خپل ځان نه مې مسجدین ورتغه شو او چې حقه خپل عین کې وګورم زه وایم چې ګردې مې وخوري او دا کول پسې بیا دغه شی دی چې زه پرې د پردو خپلو یو حساس طبیعت باره کړم کړم احساس مضبوط په دې چې دا ساعت شکورا هټ دی ښه ژوند دی له خیره دا له خیره ته داسې وکړه که نه چې کله کله یو میاشت کې یو دوه شرکیان درې لاله وم به بیا او موږ به تا خوشحالو تاسو ډېر درس چې کوئ دا درې شرکیان سره په پای شو ته تاسو موقع جوړوئ ته خدای دپاره خو بیا وخت مقرروئ داسې وخت مقرروئ صحیح ده مشورې دا مشوره دا ډېر نفس لري اصول مخکې وو د ډېر خدمات دي موږ به دا مرکز دا ټول نوښاریان دلته به مدیر راتلو چې روم ستاسو له تېزې الله دې وکړي هغه به موږ سره اکثر مسافر صاحب وي او دی په پرایمري سکول کې د ډاګې هلته ماستر و زه د ملاقات هم ده سره زما ډېر مینه وه چې زه لاړم یو خبره تاسو ته شیران ته کوم فاضل شاه صاحب د دې ډاګې یو سړی و سپینه ږیره وه نه دی وچ او فاضل دیوبند و هغه به دیوبند فضل شاه غازي خان زه دلته لاړم هغه وخت زما باډي داسې وارن داسې yo me acuerdo de darme cuenta di che era che c'è poco pure da ganare girato a fare il sciamo da me se a partire di vari no che coprire di matri che gli lo fanno tutto come امینجان استاد خبره داسې ده
چې هغه مې ملګري سیاسي وو بیا د خدای بچم په ملګرتیا باندې بیا نور هم څه داسې ملګرتیا بیا به هم خدایږي بیا تصوف په دې لهجه کې چې یو ځای کېدلو ډېر څه نږدېکت او دغه باندې که دلته مې مړه نه کېده تاسو خو ستاسو شاعرۍ راله او ستاسو دې دغه راله دا زړه داسې کوله وکړو او داسې لکه زېمه چې تاسو ټول عمر وایې وینا کوې مونږ ورته غوږ ایښي دونه دغه زما دونه دغه او د ده دا خبره کومه چې دا خبره ختم کړه زما تا سره اوس هم دا لوز انشاءالله کې که ما باندې لس راچې که پنځه راچې که شپږ دا به زه ډېر لوی خپل یو ډېر دروندوالی به زه ګڼم او ستاسو به دومره ویره کوم چې ما باندې راټول زه به دغه کوم کفین په تر اوسه دې ملګرو ته او جوړه کړم مشاعره هغه نور راته دغه دا فیسبوک بناوېدل ده په دغه دغه کې دا بورډ لګېدلی جوشي چې دا بورډ لګېدلی په دغه باندې هغه چې څه خبره وکړه هغه وایي څنګه چې مې یوه دنیا په سکریټ کې چا تپوس کړی یاسر کړی زمونږ د ګورې پاسې کې چې دغه ورکړلی په دې وجه باندې چې زموږ د دې علاقې دا نوم پرې روښانه کېدو هغه داسې وو چې دې باندې څه پروګرام نه کړو چې څومره باید څو بیچاره داسې یو محفل جوړ کړی ما ته یې نه محفل نه مشاعره جوړه کړه مې راوله مې دې کې مې سیاسي او نور څه لالا دي چې څنګه مې وکړئ خو به ته داسې وکړه تاسو هم ژوندي شئ هغه هم ژوندي شي قبر نه به روځي دا ټول شاعران او زموږ دا سیمه به ژوندی شي او الله دې زموږ دا سیمه په امن او په هغه باندې دهشتګردۍ نسلۍ باندې په امن کې کړي او دې ټول پښتونخوا کې دې داسې امن راولي او زه تاسو دا یو ګیلې خبره کوم لږه چې ډېر زور به دې نه ورکوئ موږ به د مسلمان په حیثیت باندې سوچ کوو بیا به دویم نمبر موږ د پاکستاني په حیثیت سوچ کوو دریم نمبر به زموږ خبره بیا د پښتونوالۍ او د دغه راځي ګورئ چې دغه سوچ زموږ خپل کې په دې کې ټول مخلوق راځي په دې کې هرې پارټۍ والا راځي هر طبقې والا راځي هر قسمه سړی پکې راځي ستاسو ډېره ډېره شکریه شکر الحمدلله چې دا هم جوړ کړو وخت ډېر لګي خو خیر دی دې دغه نه زیات بله دغه قیمتي او دا قیمتي ارمان مې وکړه چې زه ارمان مې وکړه چې زه تا براولم ارمان مې وکړه چې زه تا براولم واده له خپل دې خامخا براولم د دې مشاعرې په آخر کې د دې صدر تقریب درویش خان لالا چې د دې علاقې صوبایي د مسلم لیگ نون مسلم لیگ صوبایي امیدوار مو هغې ته خاص کوم چې خپل خیالات الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم زه خو دا لنډې شاعرانو صاحبانو په مخ کې د ودرېدم او خبره داسې ده چې زما هسې لکه مینه ډېره زیاته ده چې وورم که نه ډېر ښه ده د شاعرانو هغه چې وورم نو ډېر ښه راباندې لګي بل حقیقت چې پکې ویلی شي که نه نو هغه خو ډېر ښه راباندې لګي باقي امیر محمد خان صاحب وایي چې د پاټو یا سیاسي دغو کې چې کوم دی یا کومې خبرې یا کوم دغې نو هغه شی ولې نه وي خو بیا هم زمونږ لکه مطلب دا دی چې پاټۍ دي نو پاټو کې خو بس یو خوا بل خوا زما خپل خیال دا دی چې دا دغه پروګرام د دغه نه د پاټو نه علاوه دا نمبر په نمبر داسې دغه کور غواړي دا اورېدو چې دا محفل جوړېږي او مونږ اورو ستاسو نه دا اورېدو نو زمونږ روحونه به چې کوم دی نو دا به مطلب دا دی بوډاوالي نه ځوانۍ طرف ته چې دا به کېږي او کوم سړی چې بیماري یا سوچونه کوي یا فکرونه کوي نو هغه به هم طبیعت چې دې سره به هغه علاج به یې کېږي که نه نو بس د ډېره مهرباني او ستاسو د ټولو شکریا ادا کړو او دا مشګل صاحب چې زمونږ مطلب دا دی دعوت یې راکړه راته او مونږ راغلو نو د مانځه ټیمون دی او زه کوم چې څه نصیب کړي نو هغه به وبه انشاءالله بس دوا خیر به وکړو او بیا چې څه فیصله کوئ چې موږ به نه که دوا وکړئ اللهم يا قادر